په ډول باجې سره بنګړه کوو او خپل مطالبات پیش کوو. د ایم ال ولی نه متاثر هي نه کی هغه ریکارډ مو مات کړی دا داسې درنه چا پاکستان په تاریخ کې نه دا کړی. صحیح دا یو ریکارډ دا یو پریسیډنټ تا او موږ وایو چې پر امن طریقې سره او په شغل او کلچر هم پدې کې شامل کلچر په دې چې هغه موږ هم ډیولپ کوو دلته. مطلب زما پوه شو کنه ایم ال ولی هغه موي چې ډول ډبکه دا ضروری دي. موږ مالټي ډایمنشنل درنه ده. تاسو کوم یو لیډر دا فیل کوي چې دا د قوم د لپاره لګ ډیر بهتر دی؟ پرون دا خبره کړې ده، نن مو دا خبره ده، سبا به دا خبره کوو چې عمران خان دا لیډر ده او د نور چې دي دا غلا ډاکوګان دي. ډاکوان دي بالکل. او عمران خان پرسنلی دا انتهایی ایماندار دیانتدار لیډر ده. صرف 15-20 سیکنډ یو ټیک ټاک ته راغلی ده. موږ دا شیر افضل خان ته ورکو 72,000 ویډیو. اگر چې د شخصیت حیثیت دا چې عمران خان نیازی قیدی نمبر 804 سترګې نه وای نو د خپل حیثیت د 1000 ووټ ته 1000 ووټ د انسی وړای. نو نن موږ دلته چې راتللو نو موږ په دغه نیت اراده راغلی و چې دا شیر افضل خان به دلته موږ سره باقاعده ناستي سپاره به جنگ کوي په پرایم منسٹر هاوس چې بیرته کوي، په ایوان صدر چې بیا کوي او په پارلیمنت چې بیا کوي. او دلته په اپډیټ دی په خپل ما پرسنلی اپډیټ کړی دا په میډیا باندې اپډیټ وو. نو نن موږ 23 آدیندا اسلام علیکم زمونږ خپل یو پروتوکول دی. ډیره مننه سره خوشاله اوسئ سره آباد اوسئ سره. جی ګرانو عزتمندو یو ځل بیا مونږه اسلام آباد پریس کلب سره موجود یو، مونږ سره موجود دي پریس کلب سره او لکی مروت ملمانه مونږ سره موجود دي. مونږه خواهش خدا لرو چې زمونږ سره پښتو ژبه علاقې دلته ملما راشي او داغه مونږه ملمستیاو کی خودوی په خنه دی راغلی، په سخت راغلی، په مشکلاتو راغلی کیپټل ته او خپل حق غواړي. درته وایي چې تاسو ناستي څومره وخت شو؟ السلام علیکم. وعلیکم ټولو نمخ چې تاسو ډیره مننه، ډیره شکریا. موږ دا مروت بیٹانی قومي تحریک جی چې اوس نوای نام دا پښتون قومي تحریک دا موږ لکه مروت نه راغلی یو. جی سر. دا ټول مشران او نوجوانان او وروسته ټول ډیسټریکټ د کیمروت د موږ په بیک باندې ولاړ ده. موږ نن 23 دین ده چې دلته موږ درنه ورکړې ده او درنه موږ 5 بجې نه تر شپې 11 بجې پورې جاری ساتو. ورځې موږ مجبوری ده دلته چې کوم اسلام آباد اډمنسټریشن دا مستټینټ لګولو اجازه نه راکوي. نو دا ډیره غټه مسله ده. موږ دلته 2 مطالبه راوړې دي. جی سر. او د کوم د خاورې مطالبه دي. یو مطالبه مو دا ده چې موږ په لکی مروت چې د آیل اینډ ګیس یو ډیره غټه ذخیره دریافت شوې ده او هغه کنیکشن سیده لاړ پنجاب ته فیصل آباد انډستری په باندې چلیږي او موږ لکی مروت چې یو سنگل کور ته کنیکشن نه دا ورکړای سوی. پلس چې کوم هغه رایلټي دا یا نور حقوق دي هغه خو موږ سوچ نسو کولای، هغه خو 1 روپۍ نه ده مشتمله. دومره مطالبه موږ دا ده چې د بریاعظم ایشیا ټولو نه غټه سیمنټ انډستری لکی سیمنټ فیکټری هغه 32 سال نه دلته جوړه ده. د موږ غرونه وخوړل، د موږ 18,000 مځکه وخوړله او په اربو ډالر د کراچۍ سیټ محمد علي تبا لکی مروت نوري ولکه مروت ضلع ته عوامو ته 1 روپۍ نه ده میلاو شوی. نو دا 2 مطالبه موږ دلته راوړې دي. ته وایې د کیپټل نه تاسو ته سر ریسپانس دی او څنګه چې تاسو وی چې موږ ته دلته د ټنټ لګولو اجازه هم نشته. تاسو نه مخکې زموږ د بلوچستان د صوبې نه خواتین میل پورا فیملیز راغلي وي چې مهرنګ بلوچ په قیادت کې هغه ته هم هیڅ نو میلاو شوی. نو تاسو ستمه لري چې د کیپټل نه تاسو ته تاسو کوم خو دغه چې دي ضرورتونه دي هغه پورا کړئ شي. دا خو ایشوز چې ډیفرنس کنه هغه مهارنګ چې کومه ایشو هغه یو ډیره سنسټیو ایشو وا ټیک ته جی او هغه د ریاستي ادارو ته ټیک نه لګیدا. جی موږ خو پبلک ایشوز دي او ډیره سیمپل ایشوز دي او آئینی او قانوني دي. نو په کار خدا وای چې ریاست موږ سره هغه سلوک هغه رویه نه وای، موږ سره ډیره نرم رویه وای، برادرانه رویه، دوستانه رویه وای. موږ افسوس کولای سو چې موږ د پاکستان شهریان یو، موږ هیومن رائټس دي، موږ کانسټیټیوشنل رائټس دي. نو په کار خدا وای چې موږ ته دلته ټینټ خو اجازه کړای وای بلکې موږ ته چې نور تنظیمات ریاست کړی وای. دینه مخکې موجوده سیټ اپ موجوده ریجیم چینج کېدو نه مخکې تاسو هم ماشاءالله یو ډېر عمر تیر کړی دی په دې پاکستان کې. درته وای د دې حکومت نه مخکې په دې پریس کلب کې مونږ قتل چې چا به احتجاج کولو هغه ته به د ټنټ اجازه تم او هغه ته به د فیسیلیټیز اجازه تم. موجوده حکومت کې څه چینجینګ دي چې احتجاج کولو والا تم مرسته نه ور. بدقسمتي سره موږ چې څومره سیاسي لیډرشپ ته هغه کرپټ ده. جی او تاسو ګورو چې پارلیمنت دا نوې پارلیمنت راغلی دا نو دوی
د کرسۍ جنگ کوي او د یو بل شرمنده کولو د خرابولو جنگ کوي جی عوام بیوقوف جوړولو یو شور شرابه یې لګولي سنگل یو پبلک ایشو باندې دو ډیبیټ اوسه پورې نه دا کړای جی نو حکومت خو کا د نمخشي حکومت وا کو د نمخشي حکومت تا کا موجوده حکومت تا دا ټول د عوامو حکومت نه دی نه دا فلاحي حکومتونه دي بلکې دا ډیر زه به بیا هغه ټکه استعمال کړه دا کرپټ حکومتونه دي او صرف کرپشن کوي کرپشن زه ایز ا بینګ پرسن چې عام یو لوکل عوام چې ګورم زه وړاندې شم غسته که زه 50000 روپۍ ګټم زه کور کې 2 ټیمه روټۍ نشم پورا کوله اوس مونږ ته په پارلیمنت کې دا فارم 47 فارم 46 فارم 45 دا هم را تخکاریږي نو یو راته دا وایي چې په پارلیمنت ته مونږ ځو که صوبایي اسمبلی یا وفاقي اسمبلی مونږ په قران پاک باندې مطلب رونګ حلف اوچتو نو مونږ دا څنګه تم لرلې شو چې پروردګار په مونږ باندې رحم وکړي دا حکمرانان چې دي دا قرآنو قسمو والی دي ټیک ته جی دا د عوامو بدعا والی دي دا د عوامو ویني چې غوښي خوري ډوکی خوري د چې رحم او ترس دا نسته د جی دا جناورونه بدتر دي اگر چې موږ مطالبات چې دي هغه دومره قانوني آئینی او جایز مطالبه لکه سیمنټ فیکټری چې ما ته رایلټي او پلس نور رایټس ته راکړه دا سیمپل خبره ده او ګیس آیل اینڈ ګیس فیل چې ما ته خپل رایلټي او پلس نور رایټس راکړه دا ډېر سیمپل خبرې دي ټیبل باندې سره چې نه کوم رایټس موږ کیږي هغه راکړه نه مې کیږي هغه زه نه غواړم نو موږ خو ډېر سیمپل ایشوز دي او په حیثیت شهري موږ ډېر دلته هیومن رایټس جوړېږي چې موږ ته دلته پکار وای چې حکومت انتظامات کړي وای موږ فیسیلیټیټ کړي وای بلکې ډېره د افسوس خبره ده چې 23 مادین د موږ دلته در نه ورده یو نماینده وفد مستند راغی نه د پارلیمنت له طرفه په کار خو سپیکر ته او سېنیټ چیرمن ته وای چې هغه مشته وفد راستولای وای او نه حکومت له طرفه نه مشته یو وفد راغی ولې موږ رایټس نشته موږ حقوق نشته ټیبل باندې خبره سره وکا کما مطالبه جایز او قانوني ما سره یو ټایم فریم راکا خدا نه خسته تاسو چې کوم جایز مطالبات دي هغه منظور نکیږي لګیا دی پاغي کې ټایم نو نیکسټ سټریټجی بس تاسو موږ اصولي پالیسی دا ده چې موږ نه د ریاست خلاف خبره کوو جی سر نه د ریاستي ادارو خلاف خبره کوو نه موږ د آئین او د قانون زری او وایلیشن کوو موږ دلته پورا من در نه ورده بلکې دا یو تاریخ ته دیس از ا نیو هیستوري چې موږ انټرټینمنت او ریفریشمنت سره دلته په ډول باجې سره بنګړه کوو او خپل مطالبات پیش کوو د ایم ال ولی نه متاثر هي نه کی هغه ریکارډ مو مات کړای دا داسې درنه چا پاکستان په تاریخ کې نه دا کړي صحیح دا یو ریکارډ دا یو پریسیډنټ تا او موږ وایو چې پر امن طریقې سره او په شغل او کلچرم پدې کې شامل کلچر په دې چې کوو هغه موږ ډیولپ کوو دلته مطلب زما پوه شو کنه ایم ال ولی هغه موي چې ډول ډبکه دا ضروری دي موږ مالټي ډایمنشنل درنه دا چې دا یو پریسیډنټ تا او ډول د مکای د موږ پښتون کلچر دا د موږ بالکل قایل یو او دا موږ د بلډ چې دا شامل ده درته وایي چې لوکل تاسو هغه ځنه ام پی ای مینیزم تاسو جوړ کړیو او تاسو ډیر په مینا باندې ووټ ورکړیو چې دا به غټي اسمبلی ته وړي اسمبلی ته بزیه دوی به موږ حقوق چې د حقوق د لپاره موږ ته ودرېږي نو تاسو ام پی ای زمینه تاسو رمرسته کوي کنه زه به تاسو ته دا خبره وضاحت وکړم هغه کې فیمس نوم شیر افضل صاحب هم دی मैं समझ गया موږ بنیادی خبره دادا چې موږ د لکی سیمنټ فیکټری او د برټانی آیل اینڈ ګیس چې کوم رائټس غواړو جی د چې رکاوټ سیف الله برادران دي سلیم سیف الله انور سیف الله هم او رکاوټ دي دا هر ساغه خوري آیل اینڈ ګیس فیلډ نه هر څه ملاویږي خوري عوام ته نه ملاویږي او سیمنټ فیکټری باندې دوه قبضه دا هر څه دوه خوري موږ د کوم چې د 2024 الیکشن چې شیر افضل خان ته ووټ ورکړای دا جی د بیهایند دوا وجوهات وو جی یو وجه دا و چې قائدی 804 عمران خان نیازی اغسترګوي دومره وجه دا و چې سیف الله برادران پلس نور چې خانیزم یا مولایزم دا هغه نه خلک فیډا پور انتهایی تانګو ځکه چې هغه موږ ویني شي غوښه مخوري ډوکی مخوري نو د ایغه نفرت ووټ موږ د شیر افضل خان ته ورک 72000 فی لیډیو اگر چې د شخصیت حیثیت دادا چې عمران خان نیازی قائدی نمبر 804 سترګې نه وای نو د خپل حیثیت د 1000 ووټ ته 1000 ووټ د انسوړای نو نن موږ دلته چې راتللو نو موږ په دغه نیت اراده راغلیو چې دا شیر افضل خان به دلته موږ سره باقاعده ناستي مشپاره به جنگ کوي
په پرایم منسٹر هاوس چې بیرته کوي، په ایوان صدر چې بیا کوي او په پارلیمنت چې بیا کوي. او دلته به موږ سره ناست دي. هغه موږ درنې میدان ته رسېدلي نو چې په لارې باندې هغه موږ په خپله ما پرسنلي اپډیټ کړی دا په میډیا باندې اپډیټ و. نو نن موږ 23واں دن دا صرف 15-20 سیکنډ یو ټیک ټاک ته راغلی دا. موږ نه هلته ټیک ټاک دوران چې پوښتنه نه ده کړې چې تاسو ته څه مسله څه تکلیف څه ضرورت او ایګه بعد بیا نه ده راغلی، بلکې الټا یې موږ خلاف سازشونه کوي. دغه موږ بدقسمتي ده چې موږ چاته ووټ ورکړاو د لکي مروت حقوقو دپاره چې لکي مروت ته به ته حقوق راکړې. موږ دا دوه حقوق دي که ماته لکي سیمنټ فیکټرۍ او بریټنیا ګیس نه رایلټي پلس نوره حقوق میلاو شي نو لکي مروت دوبۍ ده، ابوظبۍ ده او دې نه بعد ماته نه MNA فنډ ضرورت ته، نه ماته MPA فنډ ضرورت ته، نه ماته بلدیاتو ناظمانو معیارانو فنډ ضرورت ته. نو زه لکي مروت نه دوبۍ جوړول غواړم او موږ تحریک دا به زه تاسو ته یو بریکینګ نیوز درکړم چې موږ مروت بیټني قومي تحریک پښتون قومي تحریک چې نوی نام ده دا شیر افضل خان سره موږ باقاعده معاهده کړې وه چې ته بیا موږ دا ایجنډا د تحریک والا سپورټ سره ولاړ به نو موږ به تا ته ووټ درکوو سپورټ به درکوو. دغه تحریک په وجه د 72,000 لیډ وړای ده، د MNA جوړ شوی ده او نن د دغه تحریک سره دغه رویه ده. لاس کې صرف یو تپوس دا کوم څنګه چې تاسو قیدی نمبر 804 یاد کو غره ته زموږ لیډرشپ چې موږ ورو نواز شریف صاحب په خپل یو تاریخ لري، شهباز شریف صاحب، زرداری صاحب، بنظیر صاحب او مولانا فضل الرحمن صاحب او دویم چې د عمران خان صاحب. تاسو کوم یو لیډر دا فیل کوي چې دا د قوم د لپاره لږ ډیر بهتر دی؟ موږ خو پرون دا خبره کړې ده، نن مو دا خبره ده، سبا به دا خبره کوو چې عمران خان دا لیډر ده او دا نور چې دي دا غلا ډاکوګان دي. بالکل. او عمران خان پرسنلی دا انتهایی ایماندار دیانتدار لیډر ده. ها که مخکې ټیم وو، که مخکې د سره ټیم وو هغه بې وفا و، هغه وفادار نه و، د سره څومره بې وفایي وکړه او که د موجوده ټیم ده ورسره دا بې وفا ده. د ټیم خراب ته، د سره ټیم نسته او دا پرسنلی د شخصیت چې ده دا بالکل یو ایماندار او دیانتدار شخصیت ته او د چې لیډرشپ کوالټیز ټولې موجودې دي او کوم دا خواهش ته موږ دا تحریک مطالبه ده چې ریاست او ریاستي ادارې د سره کمپرومایز وکړي، دا د جیل نه روباسي. دا د قوم لیډر ده، قوم بچیانو نوجوانانو سره د مینا محبت ته. کمپرومایز از بیټر دین کنفرنټیشن. ریاست د موږ ریاست عمران خان دی ریاست یو بچای ده، موږ ټول بچیان یو نو مور پلار دی بچی سره دومره سختی او ضد نه کوي. که دنه بالفرض غلطي سوي نو غلطي الله معاف کوي، ریاستي ادارې دې معاف کی او قوم چې د کومه پریشانی ده لپاره سر ودرېدل دا هم غلطي کېدې شي. ګوره څنګه چې عمران خان قوم سره به زولانی خو ما به طریقه کار چې چیرته غي فلای کېدای شي د په طریقه کار چې چیرته یا دا ټیم ورته داسې پلانینګ یا سازش تیار کړی یا بل چا دا پلانینګ سازش تیار کړی چې دای بدنامه او دای به ذات خود بهترین لیډر ده، اسلامي دنیا لیډر ده چې د پاکستان نه. او موږ بیا دا مطالبه کوو ریاست نه، ریاستي ادارو نه چې د سره د کمپرومایز وکړي، د سره د عفو درګذر معامله وکړي او د فوري تور باندې جیل نه بار روباسي. یو جهان مننه جی.